ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غنی ولی طالبان د بدنامۍ څخه وژغورل. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غنی وای امریکا غوښتل چې طالبان نړۍ ته په ترهګره معرفي کړي، طالبان ټول نړۍ ته بدنامه کړي او ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی او څنګه مخه نیولې. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو که غواړئ پوه شئ د ویډیو تر پای راسه پاتې شئ او د مهمو خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ پر مخ د ترهګر په نوم د اسلامي امارت د بدنامولو مخه داسې ونیوله. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارک د ځي د اشرف غني ګارد خالي سلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناسته راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته وروسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کیږي. له ارک څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسیږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کیږي. د مافیایي کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړیږي. خمیسال همایونو چې ځان یې د اسلامي امارت له لورې د کابل د قماندان امني په توګه معرفي کړ چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوریږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځای ناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیایي کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارک ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني له فکره کار واخیست. هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.